په یو وړوکي کلي کې یو ښځه اوسېده چې د هغې نوم زبیده و. د زبیدې خاوند څه کلونه مخکې په یو اکسیډنټ کې وفات شوی و. د دې نه پس زبیده خپل 2 ماشومانو بچو سره په یو وړوکي کور کې اوسېده. زبیدې به محنت کولو او د خپل ماشومانو بچو پرورش پې کولو. د هغې زندګي د مشکلاتو نه ډکه وه، خو همیشه به د زبیدې په مخ باندې خندا او حوصله وه. زبیدې به ټول ورځ د خلکو په کورونو کې کارونه کول. کله به یې چاته کپړې وینځلې او کله به یې چاته روټۍ پخوله او کله به یې په پټو کې مزدوري کوله. د دومره ډېر محنت نه باوجود به هم زبیدې د خپل کور خرچه نشوه پوره کولی، ځکه چې مهنګایي ډېره زیاته وه. خو زبیدې چرې هم همت ونه بایللو. زبیدې به همیشه خپلو ماشومانو بچو ته وی چې بچو، محنت او صبر چرې هم ضایع نه ځي. انشاءالله الله پاک په یو ورځ په مونږ باندې رحم ضرور کوي او زمونږ زندگی به بدلی. یو ورځ کلي ته یو مالدار تاجر راغی. تاجر اعلان وکړو چې زما یو باغ دی چې د هغې دپاره ماته د یو نوکر ضرورت دی. زه به هغه ته ډېره ښه تنخواه ورکوم. ټول خلک د دې کار دپاره راغو، خو تاجر ته یو ایماندار سړی پکار و. د تاجر پکې هیڅوک هم خوښ نشو. زبیده هم د دې کار دپاره راغله. اول خو چې تاجر زبیده ولیده نو په زړه کې سوچ وکړو چې دا خو ډېره زیاته کمزورې ده او ښځه هم ده، دا به زما د غټ باغ خیال څنګه وساتي. خو زبیدې ورته ووی چې ما ته یو موقع راکې، زه به تاسو نه مایوسه کوم. تاجر د زبیدې خبره ومنله او هغه یې په نوکرۍ باندې واغسته. زبیدې به د باغ ډېر زیات خیال ساتلو او دا باغ به یې داسې ګڼلو چې دا د دې خپل دی. دا به سهار وختي پاڅېده، بوټو ته به یې اوبه ورکولې او د بوټو صفایي به یې کوله او هر یو کار به یې ډېر د زړه نه کولو. یو څو میاشتې پس دا باغ ډېر زیات ښکلی شو او میوه یې هم ډېره زیاته ونیوه. تاجر ډېر زیات خوشحاله شو او تاجر د زبیدې تنخواه نوره هم سیوا کړه. وخت تېرېدو، تاجر په زبیدې باندې نورې ذمه داریانې هم ور واچولې او په مزه مزه زبیده د تاجر په کاروبار کې پارټنرشپه هم جوړه شوه. اوس د زبیدې زندگی بدله شوې وه او هغه د مخکې په شانتې غریبه نه وه، بلکې یوه کامیابه او عزتداره ښځه جوړه شوه. دې سره خپل کور او د بچو د مستقبل لپاره ورسره ښه ډېرې پیسې هم وي. هغې خپل بچي په یو ښه سکول کې داخل کړو او د دې دپاره د زندګۍ هر قسم اسانتیايي مهیا کړه. خو زبیدې به چرې هم خپل پخوانی وخت نه هېرولو. هغې ته پته وه چې غربت او بېبسي څه شیز دی. زبیدې یو ورځ فیصله وکړه چې زه به په کلي کې یو مرکز جوړوم چې هلته به کونډو ښځو ته کپړې ګنډل، روټۍ پخول او د وړوکي کاروبار شروع کولو مشورې هم ملاویږي. زبیدې په کلي کې یو مرکز جوړ کړو. اوس په دې مرکز کې به زبیدې ښځو ته د کپړو ګنډلو چل ښولو، د روټۍ پخولو چل به یې ورته ښولو او دې سره سره به یې د وړوکي کاروبار مشورې هم ورکولې. د دې نه پس په کلي کې د زبیدې عزت نور هم سیوا شو. د دې نه پس زبیده یو باعزته ښځه جوړه شوه او د کلي خلکو به د دې مثالونه ورکولو چې زبیده یو بهادره او مهربان انسان دی. د زبیدې بچو به هم په خپل مور باندې فخر کولو، ځکه چې هغې په خپلو سترګو باندې ولیدو چې څنګه د دې مور د مشکلاتو مقابله وکړه، خو همت یې ونه بایللو. یو ورځ زبیدې ته یوه ښځه راغله چې د هغې خاوند مړ شوی و. د ښځې په سترګو کې اوښکې وې او په زړه کې یره وه. زبیدې د دې لاس ونیو او ورته وخندلو او ورته ووی چې یریږه مه، زه هم ستا په شانتې وم، خو ما همت وکړو او صبر مې وکړو نو الله تعالی زما زندگی بدله کړه. هغې کونډې ښځې چې د زبیدې دا خبرې واورېدې
د هغې په زړه کې هم امید پیدا شو او په مخ باندې خوشحالي راغله. د زبیدې کیسه په پوره علاقې کې مشهوره شوه. د دې نه پس په خلکو د زبیدې مثالونه ورکولو او وی به کې چېرې انسان حوصله، محنت او ایماندارۍ سره کار کوي نو الله تعالی د هغې زندگی ضرور بدلوي. زبیدې دا ثابته کړه چې یو کمزورې ګڼلې والا ښځه هم په خپل محنت سره او همت سره نه صرف خپله زندگی بدلولی شي بلکې د نورو خلکو مدد هم کولی شي.